سانم چی دی؟ عطا محمد. هی ته وګورئ څنګه بلوچستان ته سوی ماشاءالله. مچ څه کوي؟ کوم مچ؟ مچ وتلی دا به ښایسته ویو. السلام علیکم. خبره داسې ده چې دغه له روان یو هلته واوره سوې ده په کان میترزۍ باندې. موټر یې سره خراب سولو نو اوس یې دا د دې سټاټۍ یا نور ملګري ورته ولاړ دی. بیا کان میترزۍ ته ځو اورېدلې خو مې دا دې وایي واوره ډېره سوې ده ځان خوند بې نه وي لمر تیز دی نو واوره به ویله سوې هم وي. دلته ایزوان ولاړ دی دی ښه خوند دی راکړي دی په ګاډۍ کې ناست دی. زه ورته هم یو تصویر به دې واخلم. تصویر دې واخلم؟ ستا نوم چی دی؟ عطا محمد. په دغه ګاډۍ کې ناست اوسه زه به دې یو عکس واخلم. صحیح دی؟ د عطا محمد عکس اخلم. مننه مننه. دی د تا سره دی؟ یو تصویر مې واخیست. مننه. یو عکس یې ما واخیستی ګاډۍ کې ناست دی ښه خوند یې راکړي ما زه به دې یو عکس واخلم. دا دی اکا زمنان. ای بل شواس تاسو ولې په لاره په خلک نیمه ملګرتیا کوي پرېږدئ دې په لاره در د یو اکا زوی ایمرجنسي ورپېښه سوې هغه ته موږ درېدلي بیا بیا در ښکاره کړم. هی ته وګورئ څنګه بلوچستان ته سوی ماشاءالله. ښه هلته یې ژوند سوی. د دې دواړو ډېره ښه پخه یاري ده. ولې کله یې جدا کړه؟ قدرت یې سوی داسې ښه. زه یو تصویر یا الله دې د بده نظره وساتي. د دې دواړو ډېره ښه پخه یاري ده. اشه دا کورونه ګوري دا مخامخ په دا غره کې پراته دي ډېر ښه خوندور ویو دي. دا ګور چې کوم ځای دی دا کلي نوم نه دی را معلوم. د دې کلي ځوانان که ویډیو ګوري هغه دې په کمنټ کې راته وایي دا کوم ځای دی. ته راښکاره کړه دا ستا دیدن راښکاره کړه دا کار ځای دی. دوکیباز مچ څه کوي؟ کوم مچ؟ مچ وتلی دی. مچ یې باسلی دی. مچونه پورته کوي وایس نه پورته کوي. دا اوس مالکه کومې خواته ځو؟ کان مترزۍ ده بس خالي. دا د مشوره ده. اوس ما مشوره نو که څنګه مشوره دې شی هغه ستا د چمچ د لاس کړایي ستا د لاس یا خوشتلم هغه چمچ کړایي ده ښه ستا د لاس کړایي ښه خوند کوي نه. او دی مسافر هم راغلی زموږ کیپټن صاحب دا دی چې دی تللی دی موږ کرکټ نه دی کړی. اوس رالی اوس به د خیره میچونه رالیږدي اوس به دی میچونه رالیږدي. موټر وروره ماما نه موټر څه هغه ده به ښایسته ویو ماشاءالله.